بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد د شرح په سلسله کې زمونږ د مبارک درسونو او پاغي کې منګه اخرنه باب بیان کړو، باب ما جاء في الرقى والتمائم. دمونه، تعویذونه، بندونه، تارونه، کنجکی او چې دي سم مسلې دي دغه تذکرہ شی او تفصیلی چې دا څه حکم لري په شریعت کې. دلته دا مسله دې لپاره بیانېده چې مؤلف رحم الله مخکې دا خبره وضاحت کړې او تاسو ته بیان دی چې د لا اله الا الله مطلب دا دی چې ځان به د شرک نه لري ساتي. بیا ته دا شرک بیانې چې شرک څه ته وایي، بعض اقسام به کې بیان کړو. نن به نوې مسله بیانې، یو نوې باب بنو ان شاء الله. مؤلف رحم الله باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما. دا باب دی بیان کې راوړل دی برکت طلب کول د ونینا یا د ګټینا یا د دې پشان نور وغیرہ. ډېر هم موضوع ده برکت طلب کول، برکت اغسته د ونینا یا د ګټینا یا د دې پشان نور. برکت ته مسله د یو پلانه وګده موضوع ده او غټه مسله ده، خو زه به کوشش کوم د الله په توفیق سره چې خیر واضح کوم چې تاسو ذهن ته کوزش. دې ځکه من تبرکا چا چې برکت طلب کوو. تبرک متن برکت طلب کول، برکت غوښته. او دا برکت ستوي په عربی کې البرکه کثرت الخير، ډیر خیر او هغه خیر چې په یوزي باندې مضبوطی دي ته برکت وای. او دا برکه غستې شوی د برکه نه دی، البرکه. او برکه په عربی کې هغه زیته و چې وبه کې جمع کیږي. نو کم ځکه چې وبه جمع کیږي د هغه زینه غوړه دی چې وبه کې رواني. وجه دا دی چې یو خو وبډيري او بل په دغه ځکه مضبوطی هي همیشه د پاره نه ده. برکت کې دا معنی پرته ډیر خیر او همیشه. بعضوی دی اغسته شوی د بروک نه، او بروک د اوخ دی کې ناستو ته وي. نو کله چې اوخ کینی نو د مضبوط شو په یوزي باندې، دای لغوي معنی ده. زمونږ ډیر ملګری ډیر رونه به د برکت ته مسله دا ول پیروي. وجدار چې ډیرو علما او مولیانو د دې مسلې وضاحت مونږ ته صحیح نه کړي چې برکت ته د چانه غستې شي او د چانه نشي غستې، او دا برکت په سکی او په سکی نه تفصیلی مسله. دلته من تبرک بشجر، چا چې د ونی نه برکت طلب کو. ونه که هر ونی لکه د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په دور کې خلق به د هغه ونی خالت لو د کمی ونی لاندې چې رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره بیعت کړه، بیعت الرضوان. وخلق به هغه ونی لتلو دا ونه سده برکتی ده، دا غینه به برکت وختو. عمر بن الخطاب رضی الله عنه غونه پرې کړه او ختمه کړه. او حجر یا د کانی نه برکت غسته. ټي خلق دي چې کانو نه او قبرونو نه برکت واړي، التزيد د پر چې برکت تی واخلیا. لکه په حجر اسود باندې لاس دې د پر رکاږي چې برکت تی واخلمه. دې مسلې تفصیل لاشي. ونحوهما او د دې په شان نور، د دې په شان ډیر زیات، لکه برکت غسته د قبر نه، برکت غوښته د نیکانو خلقونه، او د نور ډیری مسلې دي چې دغه تفصیل وکړو ان شاء الله په دې درس کې. اولنی مسله دا یاد ساتئ
ټول نه مخکې سوال دا دی چې برکت د چا د طرف نه وي دا اهم سوال دی که تاسو د دې په جواب باندې ځان پوه کړو نو ټوله مسله به ته حل شي برکت د چا د طرف نه وي او زه بار تاسو ته خبره کومه چې د عقیدې د درسونه د توحید د درسونه د بلک کېدي شي درانه او په دې باندې په پوهیده کېدي شي لګرانې خوجه دا غي دا چې موږ د توحید سره د عقیدې د مسلو سره ډیر عادت نه یو زموږ په مخ کې ډیر نه بیان شوی او که بیان شوی د موږ عقیده دغه توایو چې الله خپل رب منم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر منم او خبره ختم شو نو په دې سوال باندې ځان پوه کو چې برکت د چا د طرف نه دی قران او حدیث د دې خبرې نه ډک دي چې برکت ورکون کې ذات یک یوازې رب العالمین دی الله چې وړي بچا کې برکت واچي الله چې وړي بچا کې برکت نه چي په قران کې الله دا خبره کړې سورۃ الملک په اوله کې تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك برکتونو ولې هغه رب چې بچی ټول دغه په لاس کې ده نو برکت ورکون کې څوک شو الله جو ټول برکت دغه په لاس کې قبل ذکر الله الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين دي ذکر برکت ولا ذات یو الله دي قبل ذکر الله فتبارك الله احسن الخالقين دا لفظ تبارک چې ده کنه د صرف د الله لپاره استعمالي کی صرف د الله لپاره د دین د فائدہ چې برکت ورکون کې ذات برکت والا ذات هغه څوک دی الله سبحانه وتعالى خلک دې چې سره ماته دا وي چې نه مته رښتیا دین انکار کو چې به شي کې برکت نشته نه مدانه دی ویلي چې شتي د شتي سوال معنی کړي ورکون کې څوک دی برکت اچون کې څوک دی زما دا سوال دی دې څخه برکت شتي په پیغمبرانو کې برکت شتي په نیکانو خلکو کې برکت شتي په مکه کې برکت شتي په مدینه کې زرت به روان تفصیل کې به ډېر مثالونه بیان کړم خو آیا کعبه کې چې کوم برکت ته یا په حرم مکی کې چې کوم برکت ته د حرم په ځان کې بخپله د برکت راوسته نه الله به کې برکت اچولای کنه مبارکه الله وی برکتی زیاده ها دا برکتی زی چا برکتی کړي الله برکتی کړي نو چې الله برکتی کړي دی نو د خپل ځان نه چاله برکت ورکولای شي نشي ورکولای دا قانونیت ساتي دي سب ډېری مسلې حل شي برکت ورکون کې ذات څوک دی الله دی برکت اچول کې ذات څوک دی الله دی که په کوم مخلوق کې برکت اچولای نو دا غي مطلب دا نه چې موږ به دغه مخلوق خواله زو دغه نه به برکت غواړو الا بعض استثنایی حالات غیر روان دي ان شاء الله خدا باقیده بنیادی ساتي چې اصل خبره د برکت هغه ده الله سبحانه وتعالى په لاس کې ده ها برکت ګره په ذات کې وي یعنی یو انسان د پاغه کې برکت دغه په ذات کې برکت په ذی کې می برکت په صفاتو کې می ټول مسلو تفصیل وکاو خو عام خبره ده چې برکت په دوه قسمه ده یو عام برکت او دویم خاص برکت عام برکت چې عام خلق ته فائدہ اخلي لکه برکت د باران د وبو برکت دي کنه دي څه برکت ته باران کی ها خلق ته فائدہ اخلي فصل ته فائدہ اخلي ساروي ته فائدہ اخلي زمکه ته فائدہ اخلي نو دا برکت شو کنه شو الله ته برکت ویلي سوې ونزلنا من السماء ماء مباركا الله ما د اسمان نو بر اورولې سړي برکتی وبدي خدا برکت خاص ته عام دی عام دی خاص نه دا ټول لپاره دا برکت عام دی خاص برکتونه هغه خاص دي او غیر راځو د خاص دي کې مسله ده خاص برکت لکه پیغمبرانو ته الله سبحانه وتعالى د ابراهيم عليه السلام او دغه کور ولا مبارک وي رحمت الله
وبركاته عليكم اهل البيت الله رحمتي او برکتونه دی پتا سو باندې دا خاص رحمت ته بچا باندې او برکت ابراهيم عليه السلام او دغه بکور ولا باندې نوح عليه السلام مبارك الله اهبط بسلام منا وبركات عليك فنوح عليه السلام کی برکت دا خاص برکت ته عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت الله بما کی برکت چولې دغه شان په مسجد حرام کې برکت په مسجد اقصا کې برکت په مسجد نبوي کې برکت دا خاص دي که عام دي خاص دي یا لکه په خبرو کې برکت الله په خبرو کې برکت دا قران چې دا مبارک کتاب دی تو شند رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې برکت ځکه چې حدیثونه تفصیل کوي او توضیح کوي د قران نو په دې تقسیم خو پوه شوي کنه برکت په څو قسم شو عام خاص عام چې ټول ته دی فائدہ ده خاص په بازو کې دی هغه به انسانانو مشتي زین مشتي صفات مشتي هغه تفصیل به تو کوم ان شاء الله دویم تقسیم د برکت داري د برکت ته طلب کول تبرک دي دوی تبرک برکت طلب کول ته یو هغه برکت اغسته چې شریعت اجازه ورکړي دی او دوی هغه چې شریعت اجازه نه دی ورکړي شریعت چې کوم ځکه اجازه ورکړي د برکت ته طلب کولو لکه برکت اغسته د رسول صلی الله علیه وسلم د ذات نه او د آثارو نه پر رسول صلی الله علیه وسلم کی ټول برکت دی داغه په ذات کې برکت دی داغه په کارونو کې برکت دی داغه په ناست پاسته کې برکت دی داغه په هر څه کې برکت دی او داغه برکت انسان دې طلب کولای شي داغه د آثارونه چې به عزت رسول صلی الله علیه وسلم د وختو میزان سره خو دي سره پاره برکت ته پاره د رسول صلی الله علیه وسلم کپڑے میزان سره خو دي سره پاره د برکت ته پاره باقي د لزم مثالونه درکو لکه عائشه رضی الله عنها روایت ده په صحیح بخاری کې ده وی چې ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه رسول صلی الله علیه وسلم چې کله بیمار شو په کومه بیماری کې چې وفات شو نو رسول صلی الله علیه وسلم په ځان باندې د اخرنی سورتونه وی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس فلما ثقل كنت انفث عليه بهن کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ډیر بیمار شو او په ځان به د سورتونه نشو ویلې په ځان به د سورتونه نشو ویلې نو ما به سورتونه وی د سورتونه به ما وی وامسح بيده نفسه کله چې ته بچا باندې دمه چې د خپل لاس په دغه بدن کې دی کنه وې ما به د رسول صلی الله علیه وسلم لاس راوغستو دغه بدن به وو ولی لبرکتها دغه په لاس کې سو برکت خدای شان بغوی برکت غستو د رسول صلی الله علیه وسلم د ویختونه په حج کې دا واقعه راغلی انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی وی چې ما رسول صلی الله علیه وسلم ولید د حج په دوران کې والحلاق يحلقه او نایلی کې د ویختې ته سکړو هغه تلر کړو وخره لته واطاف به اصحابه صحابه کرام ته غیر چا پیر ولاړو د رسول صلی الله علیه وسلم ولي غير چپیر ولړو فما يريدون ان تقع شعره الا في يد رجل هر یو لاس نیولې چې د رسول سم د وخت مبارک د چا په لاس کې ولې زموږ په لاس کې ولې خا د رسول سلام د خولینې برکت غسته هغه دي سي انس بن مالک رضی الله روایت ده وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر په موږ په سراغه فقال عندنا چې څو پر د عربي ژبه صحیح ذکر لري کنه هم په قرآن او حديث باندې سړی نشي پوهیدي فقال عندنا مطلب دا نه چې فقال یعنی خبره وکړه فقال نه څه مطلب دی قیلوله وکړه فقال عندنا څه وکړه قیلوله وکړه فعرق په دې قیلوله کې د رسول صلی الله علیه وسلم خولي لاړې چې څنګه د خولي لاړې جاءت امي بقاروره نظام مور د شیشې یو بوتل راوړو د سره پاره راوړو فجعلت تسلط العرق فيها
په دې بوتل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله بيده. رسول صلی الله علیه وسلم رپاسید چې څنګه رپاسید یا ام سلیم ما هذا الذي تصنعين اتسکرک نو هغه وته وی دوه روایت وی هذا عرقك نجعله في طيبنا اذا ستاد خوله د موږ سره کور کې خوشبو پرتر پای کې بګړه وډکو نو چې زمونږه خوشبو به ښه خوشبودار شي. او بل روایت کې راځي یا رسول الله نرجو برکته لصبياننا کور کې به کیدو چې زمونږ د ماشومان تیم برکت شي. کور کې بستاده خوله کیدو چې ماشومان شي برکت شي. ها د رسول صلی الله علیه وسلم د لاړو نیم برکت غسته. هغه دي سي ابو موسی رضی الله عنه وی ولید لی غلام زما په کور کې یو ماشوم پیدا شو الله له زوی راکو فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ناغلق مرور د رسول زم خوات فسماه ابراهيم وی رسول صلی الله علیه وسلم کې خو د ابراهيم فحنكه بتمره ودعا له بالبركه ودفعه اليه. رسول صلی الله علیه وسلم کجور رواغسته په خپل خله کې وجوله مې دې کړه به د ماشوم په خله کې واله او وی دغه د پاره د برکت دعا وغوښته. نو دا به برکت غستو د رسول صلی الله علیه وسلم د لاړو نه. او دغه شند خندق واقعیت او استما تفسیرا بیان کړو چې جابر رضی الله عنه پر رسول صلی الله علیه وسلم په سراغه اوغه اکند کنستا رسول صلی الله علیه وسلم گزار کو چې الله سي اوچت کړو. نو جابر رضی الله عنه ولیدو چې هغه په خېټه باندې د لوګي نه کانی تړلی و. نو راغه کور تخپل بیبي ته وی رسول صلی الله علیه وسلم په دې حالات لیدل. هغه ته چې کور کې دغه ساروي ولاړلې او لګوله پراته دي تر رسول صلی الله علیه وسلم راول یو څو کسان دي ځان سره راوړي. الله رسول صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم خاطر چې ورغه یا رسول الله تعالی انت فی نفر معك ترشي وسوق سم بزن سراوري ولي وذلك لقله الطعام خوراك لغو. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم يا اهل الخندق خندق ولو ان جابرا قد صنع لكم طعاما فحي هلا بكم. جابر وی خوراک تیار کړی راځي ټول لازم کور ته منډه کړه خزي ته وی تباش وسنګ وی ټول ته وی ډېر خيار خزه وی تاو ته ویلو چې لکه څنګه راشي مو ته ویلو چې تاو ته ویلو بیا خپل کار خپوي بیا پرې د بس خپل کار باندې خپوي. رسول سلام جابر ته وی کټوي بنه کوزوي کټوي با نه کوزوي اوله چې کوم تاسو غیګری دي اغه نه به ډوډۍ نه پخوي صبر وکړئ چې درشه. حاصل د رسول سم کله ته ورغه خپل لاړې مبارکي پای کې واچولې او اغه غوخه او اغه ډوډۍ هغه خوړا او ټول پکې مالش ټول خندق ولا مالش او رسول سلام تیمو خوړه او په کور کې بیا ما غمر پاتې شو. بیا رسول سلام لاړ دیږي کې دا برکت د سنه واغستو د لاړونه. رسول صلی الله علیه وسلم برکتی انسان دی په ذات کې برکت ته په افعالو کې برکت. دغه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی رسول سلام چې کله مدینه ته راغی مدینه ول ټول برکتيان شو. ولی ځکه چې په هغه ایمان راوړو برکت وته ملاو شو علم وته ملاو شو جنت وته ملاو شو. دا برکت ته چا شو د رسول صلی الله علیه وسلم. زما د خبرې مطلب دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم په ذات کې برکت ته په افعالو کې برکت ته او د هغه د آثارونه د هغه د ذات نه انسان برکت اغستې شي. خدا خبره ساتي دا صرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیغمبر باندې بل څه قیاس کولای شو موږ نشو کولای. د رسول صلی الله علیه وسلم بعد غوره انسان ابوبکر صدیق رضی الله عنه سوکتی اوخی یو ځکه چې سوک راغلی او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابه کرامو کې سوک راغلی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویختونه یو ویختل ځان سره وړي یا دغه په بدن لاس راخ کو دی یا دغه خولې وړي
یا دغه لاړو نه برکت غستې دا په یو ځکه نه دي ثابت. نو دا مسله خاصه بچا پوری پر رسول صلی الله علیه وسلم پوری. خو دې کې یو سوال مونږ د رسول صلی الله علیه وسلم ذاتم برکتی ده، کارم برکتی ده، هر څه برکتی ده. خو آیا په کمزې کې چې رسول صلی الله علیه وسلم مونږ کړی دی او الته پاتې شوی دی یا الته وخت تیر کړی دی د هغه زینه برکت مونږ غستې شو کنه؟ دا هم مسله د عقیدې سره اهم مسله تعلق ساتي. قران او حدیث کې د څه دلیل نشته په دې مسله باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کمزې کې کوشوي، په کمزې کې وخت تیر کړی، په کمزې کې مونږ کړی الته چې د هغه زینه برکت اخلي. دا نشته قران او حدیث کې، او نه د صحابه کرامو طریقه وا، نه د صحابه کرامو طریقه ده. ولې؟ ځکه چې دا لار کولویږي شرک ته. او په دې کې یو واقعه بیان کړ. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه د مکې نه مدینې ته روانو. چې کله سحر شو او د سحر د مونځ کوي، را الناس يذهبون مذهبا، د خلک په ولار روان دي ټول. تبوسي کو اين يذهبوا هؤلاء؟ دا چت روان دي. وی امیر المؤمنین خلکو ته مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، دا یو جمعه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې مونږ کړه، هم یاتون و یصلون فی، دوی ملته مونږونه کین. وی دا زی برکتی له چا پکې مونږ کړه؟ رسول صلی الله علیه وسلم. د دې قصه ده لکه مدینه ته چې تاسو لاړ شئ زمونږ داخله ګرځي په یو ځکه ولاړی، په بل ځکه ولاړی، په بل ځکه ولاړی، بل ځکه ودا چې برکتی زین دي. ها هغه د سوې ناشنا خبره وکړه. انما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، ساسونه مخکینی امتونه چې تباشي وي دي هغه په دې کار تباشي وي، په دې خبرو پسې بګرځیدو چې پیغمبران په کمزې کوشي دي، په کمزې کې دمه کړی دا د هغه زین هغه سې جوړ کړو، ګیرجی ته جوړ کړی، د عبادت زینې ته جوړ کړو. وی دا الله بندگانو من ادرکته الصلاه في هذه المساجد فليصل ومن لا فليمض. تاسو باندې چې منځ وخت په هر ذکر هغه موږ کوی د الله د زمکه ټوله د جمعات. دا امام ابن ابي شيبه رحمه الله دا روایت راوړي. دا زموږ د پاره ډېر فائدہ منه خبره ده. ها که څوک دا اعتراض وکي چې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مبارک راضي چې رسول صلی الله علیه وسلم په کمزې کې او د سماته کړو د بمالته او د سماته کو په کمزې کې به مونږ کړو د بمالته سورلې او درول مونږ وکونو. ولې دې نو خبر دې مسلې نه؟ الجواب عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا کار دې لپاره نه کړی چې برکت اخلم د دې زینا، هغه دا کار دې لپاره کړی و چې تابعداري کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. فرق د پرې دوه کې وره. زما په دې مسله تاسو پوه شئ کنه؟ یو سړی دی د عرفات د ډېرې تخیجی د غره تخیجی د برکت غستو د پاره لکه عام خلک چې کوي. یو سړی دی د عرفات د غر سره خوا کې ودرېږي، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته ولاړو. موږ دته وی رسول صلی الله علیه وسلم ولاړو، نو ستاسو سمته د زی برکتی د ذکر ورته راځي. وینا زه غواړم چې زما د حج دي شي لکه څنګه چې پیغمبر کړی. ادویم چې ډیر دي زمونږ د یاران زمونږ ملکونو والا دوی د برکتونو والا زمونږ د خلک اکثر په برکتونو مهین دي. د پیغمبر سره کار نشته، سه به کار دی برکت. نو د دوانو کې د کم یو کار ناروا دی. دا اول قسم. دا دویم باندې موږ اعتراض نشو کولای، ځکه چې هغه دا کار دی د پاره نه کې چې د ذکی برکت ته پیغمبر راغلی نه، دا کار دی د پاره کوي پیغمبر دلته ولاړو او زه غواړم چې زما حج د چا په طریقه شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه شي. دلته یو بل اهمه مسله غدا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ نه بعد داغه د آثارونه برکت انسان غستې شي او کنه، لکه ویخته کپڑے او دې شی بل څه د دینه برکت غستې شي او کنه. منګه د دې جواب بدی شي ورکو غوړه تفصیل وکاو. کچرته ثابت شوا یقیني چې دا اثر داغه د اثراتونه دي به ته برکت غستې شي. خدای دې زوې ما چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آثارونه باقی اثرات سوم که نادرن ځکه یو څه دلیل وسره غو جدا خبره ده. نور اکثر په نیټ کې او انټرنیټ کې چې څه قسمه قصې خوري ټول دروغ دي. تصویر ورکړی د جیوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چوغاوه او په ترکیه کې دغه ویخته پراته دي او په مصر کې دغه پیزار پراته دي
او په پاکستان کې خو هر څه دي پاکستان کې هر څه دي او ناشنا دی چې د هر څه د بریلیانو سره دي دشي کټوي به جوړ کړي په خاني سټایل کې نن سبا څه نه کیږي راځي جو بازار ته هغه بازار ته چې هغه د سلوخي خرڅې لکه غاثار قدیمه کې چرای شي ته به ته حیران شې ته به کس دا چې د زر کاله مخکینه سامان دي نن موږ یو دکان ته تلو سحر سره سامان مې غستو نو دا سره سامان پروت هغه دي چې مات شي او شیشه ماته و او رنگ تی تلو ما ته ما په دې ته څه کې د جوړن کړي وې دا په دې خرڅو کنه په دې خرڅو چې د ډېر پوخانه شي د شیشه ماته شي دا او رنگ تی تلې دې نو داخله کې ډېر په شوق لري چې د پاساره قدیمه کې مراد ته کوم سره مراد ما سره وي په دې من خرڅو نو دې شیشه به جوړ کی او نوم بوللاندې ورکی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وبو د سکو ګلاس او زمونږه هم به تحقیق محقق ونی شي زموږ خلک او لپاس وته دولی کی وی کپ الله او په آخرت ته ایمان نو مخ کې به شیر کی او شیطان به منکې ابو دې مخ ته سبحان الله وتعالى کی او مخ کې لیکي نو منګه دا وایو کچرته ثابت شوا چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آثارو کې یو اثر دی یقیني بیت برکت غستې شي کې نشي ها غستې شي خو بیا علماء دا وایي مونږ چې د کوم خپل شیخ سره کتاب التوحید ویلو شیخ حیدر الدیلمی الله دغه په ژوند کې برکت واچي د یمنو هغه دا وی د نن سبا حالاتو ته چې زه وګورم نو زه دا فتور کوم چې نشي ولي د دې تفتور کې نه وجه دا د یقیني اثر څه ملاو شوی اعلان نه دی لکه چې ته موږ دا وایو کشي او بیت برکت غستې شي نو کې دي څوک دي عوامو ته کمزوري دلایل خو چې دا د پیغمبر اثر دی اول ته د فتوی دلی کین بیت برکت غستې شي نبی او بردون خلیلار بیا کولاو شو او هغه د پیغمبر په آثارو کې نه دی دا یو فائدمنه خبره یاد ساتي دویم قسم جایز برکت غسته تبرک هغه تبرک برکت اغسته د اقوالنا او د افعالنا ویناګاننا او کاروننا ویناګانو کې لکه قران اسی زمونږ ډیر عجیب ذهن جوړ شوی کچته دې نیک سړی وینو دغه په بدن پورې لاس راکاګه او بدینه برکت ملاوي قبر خواته ګرځه را ګرځه درگاه دربار کې پریوزه برکت بګي پروت حجر اسود باندې لاسونه ډیر راکاګه د کې برکت ته برکت به ملوش حجر اسود د مسلې تفصیلا راځو خو سبحان الله هغه کم چې د برکت نه ډک کتاب دغه پرې خو دی كتاب أنزلناه إليك مبارك الله دا کتاب ما نازل کړی د برکتونو نه ډک کتاب دی الله وایي من کې چا دینه برکت راستي د دې برکت څه دی البته بیان باز برکات ډیر چا چې دا قران رواغستو الله به د شرک نه بچ کی د څومره برکت دی عقیده به د توحیدی چا چې دا قران رواغستو یو ټکی وي په یو ټکی باندې سونی کیږي لس د برکت ته کنه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها د دې برکت دادې د قران برکت دادې په کوم ځکه چې ته خلق به ته امامتي ته مخکې کوي د برکت شو کنه رسول الله په حدیث کې سوې یا ام القوم اقرأهم لكتاب الله کوم چې الله په کتاب ډیر پویږي به مخکې کیږي صرف دې ځکه نه په قبر کې په لحد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکړه مړی خخو او قبر به دي چې دوه کسان به خلک وحود په غزا کې قبرونه کم شيو دوه کسان به خخول یوځي رسول الله صلی الله علیه وسلم کو اي هؤلاء اكثر اخذا للقران ودې کې کم یو چې د قران باندې ډیر خپو یدو فاذا اشير له الى رجل قدمه في اللحد چې کله به ته اشاره کوي رسول الله ته د قران ډیر یاد ناغه په دې لحد کې سکو هغه مخکې کو دا برکت ته د شي
برکت ته د قران. برکت د قران دا دی چې څومره ته آیتونه یادي دومره درجه بسته بلندي، دومره درجه به بلندي کې بسکی په جنت کې. په جنت کې څو درجه دي؟ منګه نونیت ابن القیم کې دا مسله تفصیلا بیان کړو. د قران آیتونه سلی څه ها غټي درجه سلی او د غټو په منځ کې بیا وړي وړي درجه دي. د برکت ته قران ته برکت ته قران دا دی چې کله وینو ایمان بدی زیاتی یریږي بد الله نه زړه بدی مطمئن کی دا برکت ته کنه. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. مؤمنان هغه دي چې کله دوی په مخ کې د الله تذکره وشي قرآن ویل شي وجلت قلوبهم زړونه ویریږي. وإذا تليت عليهم آياته د الله آیتونه دوی په مخ کې وایه زادتهم ایمانا. ایمان څه شي؟ ایمان ډیر شي. دا برکت ته د شي د قرآن. نو دا مثال شو په برکت د ویناګانو. التبرک بالاقوال. ها یسلبو چې تا خو دوی چې تبرک د کارونو افعال کوم برکت شته هغه کوم افعال مثال په لدر کوم ټول نه یادوم لکه د الله په لار کې شهادت دا غټ عمل دی. برکت دا دی چې الله به ته ګناونه وبخي. د شهادت چې څومره فضایل لغلي هغه ټول د برکت دی. الانفاق فی سبیل الله د الله په لار کې مال خرچ کول د دې برکتی عمل دی. خلق سره خکول د دې برکتی عمل دی. دریم قسم چې کم جایز تبرک ته دا به تاسو ناشنا فائدہ اورئ. د څه خاص هیئت جوړول چې هغه برکتی په دې کې دي چې تاسو زربونه شي زری په کوم ان شاء الله. خاص هیئت جوړول چې هغه هیئت په شریعت کې او هغه برکتی. مثال د ډوډۍ د پاره راجمه کېده. د ډوډۍ د پاره راجمه کېده. ډوډۍ خوراک د لوخي د غاړو نه خوراک. ډوډۍ چې کله وخوري دا غینه بعد ګوتې سټل د ټول برکتی اعمال. یو حدیث په وایي دلیل چې زړه مطمئن شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اجتمعوا علی طعامکم. خوراک چې کوي یو ځای کوي او د الله نوم یادوي. یبارک لکم فی الله وبګي سوا چې برکت وو. تا چې د هیئت جوړ کو د چې را جمع شو یو ځکه نسته د برکتی عمل له. ځکه یو کس راغی رسول الله بس یا رسول الله روټي خورو مړی ګونه ینو ته خیال کړی کنه وی غاخونه مستړی شو. اخر کې سوې وی غاخونه مستړی شو نور کار به نورم کو غاخونه خراب کړ. رسول صلی الله علیه وسلم وی کې دي چې تاسو ته یوازې خوراک کوي ټول یوازې ناس ویاو یا رسول الله ځکه برکت پکې نشته. تاسو یو ځای خوري نو برکت به پکې راشي. یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم سوي البرکه تنزل فی وسط الطعام. برکت ته خوراک به کوم ځای راکوزي منځ کې. فکلوا من حافتیه ولا تاکلوا من وسطه. د لوخي د غاړو نه خوراک کوا منځ کې خوراک مکوا. یو حدیث کې درځي رسول صلی الله علیه وسلم چې خوراکو کې ګوتې دی وسټه فانه لا يدري في ايتهن البرکه. کې دي چې هغه برکتی خوراکم دقه کم چې ستاسو د ګوتو بورن خطر دی. ها سلورم قسم تبرک یو د خوراک د شینه یا د سخاک د شینه. بعض د خوراک شینه دي چې دی کې برکت ده. بعض د سخاک شینه دي چې به کې الله برکت اچوله. مثال په لږ کم او ټول تفصیل نه بیان داسې تاسو مثالونه بیانوم لکه ګبین د زیتون تیل کجوره الحبه السوداء. په باندې دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم د کجوره مبارک من اكل 7 تمرات مما بين لابتيها. د مدینی و کجوره یو حدیث کې راځي عجو کجوره حين يصبح سحر ټیم کې لم يضره سم حتى يمسي. دلبا زهر نقصان نشي ورکوله. دا برکت ته شو ها برکت ته کجورو یعنی د خوراک د شیشو.
الزيتون تیل مبارک رضی کلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجره مبارکه د زيتون د تیل خوریم او مالش پیم کوي ولی وې ځکه د برکتی ونی نه راوته دي ما تاسو څخه مخکې برکتی ونه الله په ونه کې برکت اچولې دیس کې به تیلو کې برکت او دا فائدہ د دین زموږ د پښتانه خلک نه دي خبر د زيتون د تیل د عرب خلک ډیر استعمالي او اکثر دوی چې پخله کې د زيتون په تیلو کې وکي د دې برکتی خوراک ته زيتون د تیل د معدې د پارم خدي د جسم د پارم خدي د رګونو د پارم خدي د اډوکو د مضبوطولو د پارم خدي ډیر زیات فواید دي خدا اسم ګره خړېش او په سالن کې هم خړېش او مالش تم کولېش ډیر فائدمن او مبارک تیلی خبر می دی پر روسه چې مبارک تي خا په صحیحینو کې دا حدیث ته الحبه السوداء شفاء من كل داء حبه السوداء هر بیماری شفا پکې چې الله چوري ده الا السام مگر مرګ مرګ د بدراغه به نشو درولې رسول صلی الله علیه وسلم سوی دا حدیث می زین تراغه د خپل مثال ده السحور كله برکه پېشمنی خوراک څه ده د پېشمنی خوراک برکتی خوراک ده برکت شو په خوراک پنځم قسم جایز تبرک د زمانینه د سی برکتی زمانہ چې به کې الله برکت اچولې د تبرک مشروع ده مثال رمضان میاش برکتی میاش ده کنه ليله القدر د شپې اخرنی عیسی د پیر ورځ جمعرات ورځ د جمعې ورځ د ذل حجې اولنی له ورځې د ټول سری برکتی وختونه دي څوک چې په دې کې عبادتو کې د الله ولا اجر ډیرو کې د برکت ته کنه د یې سره برکت شپږم قسم چې کوم مشروع تبرک ته جایز هغه زینه چې الله به کې برکت اچولې دي د تبرک جایز دي برکتی زینه کم یو دي مسجد حرام مسجد نبوي مسجد اقصى بس جمعتون ټول د جمعتون ټول لمخکې مسجد قباء مسجد قباء او بیا ټول جمعتون ټول برکتی دي الله سبحانه وتعالى د حرم مبارک سوي ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركه ډیر زیات برکتونه دي په حرم کې ډیر زیات برکتونه دي هدایت ته ملاويږي سکون اطمینان ثوابونه اجرونه بشماره د ټول برکت ته کنه مسجد اقصى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وكسري الذي باركنا حوله الله د مسجد اقصى په خوشه کې برکت ته مسجد نبوي هم برکتی زیری حدیث کی درجه رسول صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی من استطاع منکم ان يموت بالمدینه فليمت تاسو کې څوک په مدینه کې مړ کېدی شي په مدینه کې دی مړ شي ولی فانه من مات بالمدینه شفعت له يوم القيامه زبول شفاعتكم بعض روایتونه کې راځي د شفاعت یا شفاعت مدینه بوله شفاعت کوي نو برکتی زی شو کنه الله دې موږ ټول ته په مدینه کې مرګ نصیب کړي دا به تاسو راځي ما یو مثال درکو چې دا برکتی زی دی خو دلته د فائدې ده ساتي حرم برکتی زی دی نو دیوالونو پر الله سونه راخو د جایز دي نه دي دی ورونه یا د غیزمکه باندې لاس راخو د خپل بدن راخو د جایز دي نو کتاب باندې څوک اعتراض وکي چې تا خو لکسات مخ کې اوې چې ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکه دا خو برکتی زی ته ما څنګه منکه نو څه جواب ورکړي سبحان الله دغه جواب ده برکتی دې په دې معنی باندې چې دلته وته عبادت کې په طریقه د رسول الله نو برکت برته ملاوي شي صلی الله علیه وسلم برکتی دې سینه دې چې ته پکې د ځان نه کارونه وکا یوا دویمه برکت
اوس کعبه برکتی ده کنه ده آیا د کعبه دسی برکتی ده چې خلکو له برکت ورکي نه برکت څه دی برکت طواف ته سبحان الله نن تاسو دې وی خو یې چې سم خړلې برکت طواف ته په دې طواف باندې ته اجر ملوي برکت ته دعاګانې دي برکت ته مقام ابراهيم سره 2 رکعات مونږ دي د بشمار اجرونه دا برکت نه چې ته دغه په غلاف پورې خته مخکې ورځ کې پاکستان کې یو کس مرشو مشهور مولا او په دې سترګو باندې وته د کعبه د غلاف تارونه خودي چا سوال کوي چې دا تارونه د کم ځای وروړي ما دا پټي کنه یو لړ شي یو تی پټ کې بل لړ شي بل تر وبس ما بخپل سترګې دي دا تارونه تی وبس نو د غلا تارونه وته اوس دې ته ورځه یو شی پټ کړي دا هغه به مړی د بسترګو کې هو وی چې الله یو نو د غلا شی دې کې هو دا وی چې الله یو به هیڅ ناشنا کار دی دویم د کعبه غلاف دا خو د سعودي عرب حکومت جوړ کړي دین ته څنګه برکت اخلي دین ته څنګه برکت اخلي مقام ابراهيم برکتی زیاده کنه دی سټلې شي نش کولولې شي نه برکت دغه دی کنه توسر خوا کې 2 رکعات موږ دي ګورې برکت شو کنه حجر اسود برکتی دی کنه دی دی آیا په دې چې چا الله سره کو د سړی برکتی شو دې څه برکت خو دې کې نه چې تقسیمي برکت د دې څه دی چې کله تا د خپل کو الله بدل ګناونه وبخي دې برکت لګي یو حدیث کې دې سره چې ګناونه ریږي یو حدیث کې دې سم راځي وې د قیامت پر ورځ به د حجر اسود دغه سړي د پاره سپارش کې گوئی بور کې دې څه شو دې برکت شو خو نه دا په دې لا سن راکاګه به په بدن راکاګه به په لا سن راکاګه به په بچو په سر راکاګه به په کپړو راکاګه دغه طریقه مونږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خولې ده نه ده خولې ماته سوې کنه زمونږ د خلک په دې برکتونو ډیر مین دي حالکه الحمدلله زموږ په شریعت کې برکت شتي تبرک شتي خو هغه چې کوم مونږ ته خوښ شي دا نه تر ځان طریقې به کې جوړاوه ما په خپل یو کس درو په حرم مکی کې هغه نوکران خادمان هغه صفای کې هغه سره وګدوند کې برش یو خو د وبورخ کودو هغه ربړي یو د صفای هغه مالوچ غونډه کې باندې شیشې نه جوړ کړي ډیر غټي پلاني هغه دې سره کودو سپیډ کې روان او یو په ورکته شو اوس په غیله سره کودو خولي کو به دې سره راک مود رومانس وی برکت خو دې سم ډیر شي خولي ته واچو د کچری ته ګوره برکت وي دا په وختو کې چې کوم دوړ ولا غوړي ته برکت وي شي برکت په دې برش کې دي د حکومت جوړ کړي برش ته دې صفائی ده پاره دې ګندګي ده پاره دا خو دوړه پاکي دا خو ګن پاکي ته برکت مې په دې کې دې کعبه سره ودرېګ الله ته سم وجړه ده برکت د کعبه برکت ده یو 2 رکعات مونږ کې په ګنټو په کې ودرېږي د سجده ولګو الله ته برکت ده خدا خو برکت نه ده چې تر هغه دلته د خپل یو کس ټلیفون ملاو کړو په طواف کې ما وریدو پښتنو د کعبه د غلاف نیولې ده ملک ته ټلیفون ملاو کړ او وس ولاړې ما غلاف مې نیولې ده لکه دی وبخلش د سنی ولې غلاف نیولې ده وبخلش کوم نظریه ده زمون کوم سوچ د کم اقسام چې ما ذکر کو شپږ د کم تبرک ته جایز کم نه جایز اوس راځو هغه منه تبرک له هغه په 2 قسمه دي یا به شرکی او یا به صحیح یا به بدعتي د تقسیمیت ساتي ګورې رحم دي او د اسی په چا باندې چې فتوا ونه لګوي لکه جنن سبا د فتوا مشینان ډیر دي فتوا ورکول ولا ډیر زیات دي اوس د دې ماسوتن چې درس لراتلم د دین یو 100 منټه مخکې یو سړی غزرخ کو د پټور مسلمانانو او عوام باندې وې دا اکثر کافران دي یو فتوا غدي بالکل د ماسوتن منځنه یو 2 منټه مخکې د فتوا جاری شو به سره به ما باسو کو څنګه ولي
استدلالات موسی علیہ السلام خلاف چې چا کړو کافر وکنو نو موسی علیہ السلام پیغمبر ته پیغمبر چې ستا چا خلاف ورجو کړو ابو کافر کی د موسی علیہ السلام سره چې دښمنی کړی دا کافر کی ولی وجه سره پیغمبر نو چې زما سره څوک دښمنی کوي د کافری ته په کومه دنیا کې بروته ودی نه دا تقسیم یاد ساتي چې په فتوو کې له گزاره وکي تبرک برکت یو شي نه غسته کله شرکی او کله بدعتي او کله جایزي جایز مونږ ذکر کړو جایز مونږ ذکر کړو اوس راځو دا چې شرک کم یو دی هغه دي شي یو سړی د قبر په خوا کې پروت دی لکه ودی راغله وې دا برکتی ځای دی اوس ته تفصیل معلوم کا فتوا ونه لګي صبر وسنګ برکتی دی وې جی دی قبر کې چې څوک دی د برکت ور کوي په دې قبر کې چې څوک دی د څور کوي برکت ور یا دا قبر درگاه خلکو له برکت ور کوي یا دا ونه یا دا ګټه یا دا بوت دا کم شرک دی شرک اکبر دی کا اصغر دی اکبر دی ولی لکه سات مخکې په اوله کې چې برکت ور کول چا کار دی د الله کار دی دا شرک اکبر شو کله کله بدعت یو د ډیری او غدي سي چې د یو شینه برکت اخلي او د عقیده د چې اصل برکت ورکون کې څوک دی الله دی خدای دی یو د شینه برکت اخلي او په دې طریقې اخلي چې شریعت نه دخولي او دا ډیر زیات مثال لکه تبرک په نیکانو خلق اولیاء او صالحین علما زموږ په ملک دا ډیر دي دا طریقه روانه هغه دي چې د پلاني مولوی صاحب صلی الله علیه وسلم کا دولا سونه جوخ به دلا سونه دي یو بل پوری ومګه او به بده بدن راکا کدر سره پاره برکت ته پاره دا عمل څه دی بدعت خکې سره دا وی چې پیغمبر نه واغستې چې تعلق سات مخ کوي چې د پیغمبر په ذات کې برکت ته په اثارو کې نه جواب وسکي اخاص لکه یو پیرغه طاهر زری طاهر ولیاس کې کډوډ کې بار چنا څخه کم یو دی طاهر قادری طاهر قادری یو پیر تقریر کو په اسلام آباد کې او خوله پر غلې ونه خوله وچکړه په دې ټیشو باندې او د ټیشوان دي چې دا خو دومره خبيسان دي د خلکو د عقیده خرابای نو ټیشو جیب کې کېده کنه هغه سکو د خلکو ته گزار کو نو باغی چې کوم غوغا او جګړه وشو یو ویجی د سیب خولي زمادي او بل وی د سیب خولي هغه زمادي اوس د تبرک شریعت کې شته نشته یا ناس به یو څوک له بخپوله شي د څوک په سر او څوک په وګو ولي ویجی برکت جی برکت زموږ په کلی کې یو مخکې یو مولا تیر شو زموږ والد صاحب قصه کولوي وی خلکو په پټوله بو او په پټي کې ویلاړی تو کوي سره پر برکت ته پاره د سیب په لاړو کې سره برکت بلکې والعیاذ بالله الله دې موږ دې شاقیدونو ساتي خاطب زنانه راتلینو د زنانو په خله کې به ملاړی تو کوي هغه به څه خوشاله هغه برکتی مخکې ورسته استموي دی کنه یو پکې موقع سوټي والی سرکار کوم یو سرکار سوټي والا سره سوټه لاس کو سره شي ولوړو صوباله او چې خاله زین سر بخره د طریقه ده مغه ویډیو پوره وکړه نو دې برناست او د خلک دې په لین کیږي او چې څوک راځي د سر نه ولې کړنګ وشي اجي بهروزي د سر دې وګوري لکه غریب خو کړي خو سوي شي دا به خبره کته سرونه ول به غونې دوی برکت ورکي نابلز می وریدو په افغانستان کې یو درگاه یو قبر دی وې دا چې څوک نسوار پری دی او نشي پرې خو دی نو الته دلار شي هغه خپل ډبې د نسوارو هغه به د پلاني سه قبر لپاسه کیدی یا لپاسه دی پزوړن کی نو داغه د قبر د نسوارو د ډبونو د شه ډکو
چې زه تاسو ته سوه مینه قبر پکې ډک پروت خدا خو چې د ورځ دوه سامانو کاروبار روان دي چې دغه شینو خرسيږي کنه اخرسيږي دا خلک روان دي او نسوارو د ډبیګ دی او څوک بر بتار وته ځوړند په کی پی او بیزي نو مې وځ دا وشو لمې سنه سکر خو په دې لګ دغه خبره لګه خدغه کړي د څوک نسوار پری دي نور دکر په شریعت کې شته چې کوم په ملکونو کې روان دي نشته دي درس خو زمونږ په دې ملکونو کې برکت نشته په کور کې برکت نشته په علاقه کې برکت نشته چې مونږ کې توحید نشته الله سبحانه وتعالى دې مونږ کې توحید په صحیح معنی سره راولي نو دا تبرک د نیکانو خلکو نه غسته دا ناروا دي ها مونږ دا نو چې نیکانو خلکو کې برکت نشته برکت پکې شته ا برکت پکې څنګه دي علماوی برکتهم برکت عمل د دوی د برکت عمل سره تړلې شوی څنګه لکه اوس یو علاقه کې عالم دی د عالم سره برکتی دی کنه دی وي څنګه برکتی دی برکتی دي چې د علم نه خلکو فائدہ واغسته برکتی دي چې خلکو ته حق بیان کو برکتی دي چې خلکو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه واضح کړه دا څه شو برکتی شو نو دا برکت په عمل کې دی په ذات کې نه دی نو په خبره بلک سوچو کوي د عالم په دې ذات کې برکت نشته ګوره برکت په څه کې دی د عالم په دې عمل کې دی او کچرته دی عالم د عمل پرې خو بیا برکتی بیا بنئ حق چې په ذات کې نه بیا خو به شي خو په ذات کې برکت د صرف د پیغمبرانو دی ذات کې برکت ته چا دی د پیغمبرانو دی اوس نیک سره دی برکت پکې شته خو برکت په ذات کې نه دی برکت په څه کې دی په عمل کې دی ها دغه یو منه او ناروا طریقه هغه د دې زینونه او د دې علاقونه برکت غسته ولته تدې لپاره چې د برکتی زیری چې هغه شریعت کې نه راغلي لکه ماته اوس په اوله کې وې دې زینو ته تل چې الته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تل یو وخت تیر کړي غار حرا کې ډېر ناشي زمونږ داخله ولي ها وې د برکتی زیری دوه رکعات مو سپکی مو په دغه کې بناسي جبل نور کې عرفات په میدان باندې چې کوم غره دی د دې هیڅ فضیلت نشته دغه ځکه بناسي برکت ته پاره د شنو دې زین دي هغه مسجد نبوي کې هډه صفا مروه غونډې ته وختلې برکت ته پاره او دعاګانې غواړي وې د برکت ته پاره او درته وایم مسجد حرم ته منزل نه زیږي کوم چې اصل برکتی زیاده الته نزي خو دې غره کې ډېر خوشاله سخت چروتي برابر شي چې دې غره ته بروخي شي تصویرانو مو بس لایو ویډیو مو چلای ها مدینه کې ډېر شي زین دي هغه وجوماتونه چي دي او درو قصه مشهور شي د جمعه ته پلاني او د پلاني خو الحمدلله حکومت بن کړی دي ته خودي بیا ملته ورسي ایو جمعه سره خو کې ولاړو ماغه ته ټاله چولې حکومت نیو درې کې سمو ته داسې ولاړلې او دې جنگله کې دې شدن نه سر ورننه ورشي او درېونه پښتانه دي به دې شي وګوريو بل ته ما نه پیژنې چې دا پښتون دي نیو بل ته او راغلي د بهر نه وځداو چې ما دا غوي په غاړه کې کاډونه چې د زړونی د بهر نه راغلي نو دایو دې بل ته وځي دا هو غیبن کړي دي سو بدیږي کې به وکړه دلته به دوه راکاتو کار منګه کله ته پوښتنه کوم چې منګه ورغلو خو سعودي عرب حکومت ته ټاله چولې به می پوکړو په میکرو مېرونو د ستاسو د کار چې غلط یو خدای زی تاریخي تاسو چې کوم وای د دې سینې دی دویم کا شو نو دې لپاره به د ثابتې چې اې د دې برکتی زیری چې دلته بده کارونه کې د کم چې تکي باغی لګ دې خپون ته کې شو لاړو خبر اجرت پرې نه وته نو دا کارونه ناروا دي دغه شن ګټه ونه اغیلت لچ شریعت هغه نه ثابت شریعت نه دغه کار نو دا سدي دا ناروا دي د متوسط د دې باب په ول کې تفصیل بیان کو لګ وخت پاتې یو سو منټه په دې کې یو آیت ویل کیږي
مؤلف رحم الله دغینه بعد آیت راوړی دی دا باب چې شروع کونو آیت راوړو وقول الله تعالى افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى سورة النجم کې د آیتونه الله د مشرکان او غدری بوتان یاد کړی دي لات عزى منات یو سړی بو چې شیخ محمد بن عبد الوهاب باب شروع کو د برکت په موضوع باندې لاړ بوتانو له لات او عزى او منات د دې سره څه کار دی جواب دا چې کار دا دی چې غوی بم دی بوتانو له دغه لپاره لیکنو دا موږ سره کوي برکت راکړي بندگی به کوله دا الله برد کو فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى مختصر تعرف د دې ټکی اللات دا یو سړیو دیندار سړیو او دا دبوی د ستوان او دا په غړو کې په پيو کې په وبو کې به ماتولو دي حجانو له به ورکول خدمت یې کو دا حجانو ډېر نیک سړیو چې کله مړ شو خلکو په قبر باندې قوبه جوړ کړه درگاه او دربار ته جوړ شو خلکو عبادت شروع کو نو دا غینه یو بوت جوړ شو دا غینه څه جوړ شو بوت او دا د طائف په طائف علاقه کې رسول سلام دې ته مغیر ابن شعبہ رضی الله عنه لګلو هغه دوران کړو داسې دا اینه ول عزى دم یو بوت اصل کې ونه خداونی بندگی چې کې بوت جوړ شو کړ په دې ونه باندې لپاسه آبادی جوړ شي او په دې لپاسه غلافونه پراته یو علاقه واغې ته نخله علاقه ویل کې د مکه او د طائف په منځ کې د مشرکانو بد دي بندگی کوله دي ونی رسول صلی الله علیه وسلم خالد ابن الولید رضی الله عنه لګلو د فتح مکه نه بعد چې لړ شو دغه ونه ورانک هغه د غزا وران کړو ومنات الثالثه الاخرى او منات بوت تم یو بوتو مشلل علاقه کې مشلل علاقه ته ویل کېږي د مدینه او د مکه په منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم علی بن ابي طالب رضی الله عنه لګلو د دې لپاره چې دغه بوت سکی دوران کې نو مناسبت د آیت د باب سره واضح دی چې څنګه چې هغه دی بوتانو ته پراتو د برکت غستو د لپاره او د بوتان خلکو له برکت ورکې د حاجتونو پوره کوي د ادا کوي دغه کوي د شرک او کفر دی نو د قشان مسلمانانو ته نصیحت شو چې تاسو بر دوی په لار باندې نشئ په دې باب کې یو حدیث پاتې شو او به دغه نه بچ کوم مسائل د دې باب نه روزي ټول هغه پاتې شو غو ان شاء الله پر روان درس کې ذکر کوو او زه په دې درس کې موږ سره دا ناشنا خبره ده د خوشحالي خبرم ده په دې درس کې په منځ کې فضيله الشيخ ابو عمر عبد المنان صاحب شيخ الحديث والقرآن هغه درس په دې منځ کې رانه وته زه د شیخ صاحب نه معافي غواړم بخانه غواړم د دې بیا د بي چې روي په مخ کې ما خبرې وکړې خو ما درس روان کړو او کچرته ماته د مخ کې نه پته وي چې شیخ صاحب راضي نبی ما دا غوی په مخ کې خبرې نه کولې خدا د اوچتو خلکو د نیکانو خلکو عاجزي او د نیکانو خلکو د اوچتو خلکو اخلاق دقي چې هغه همیشه ځان کمزورې غني خو الله سبحانه وتعالى دا غوی مقام د خلکو په زړونو کې خډيري الله سبحانه وتعالى زمونږ د شیخ صاحب حفاظت وکړي او الله دې په جون کې برکت واچي حدیث زموږ درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله باقی مسائل د تبرک او د برکت په باره کې هغه پر روان هفته کې پوره کوو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين